السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، روژه مبارکه راله او تقریبا په ټول نړۍ کې روژه چې کومه ده هغه مبارکه راغلی ده او ټولو خلکو ټولو مسلمانانو روژه نیولې ده. نو په دغه روژه کې ډېر خلک ماشاءالله فیسبوک موبایل یوټیوب پرېږدي او د عبادتونه کوي او دا ډېر ښه کار ده ماشاءالله. یو په روژه کې نو باید موږ په ټول هر وخت کې عبادت وکړو، لمونځونه وکړو او روژې ونیسو. نو ډېرو خلکو مثال ما ته میسیجونه راغلي ول چې موږ څرنګه خپل فیسبوک چې کوم ده هغه بند کړو. بند داسې مثال نه چې په یوټیوب کې فیسبوک خالي ړنګ کړو، لا ان انسټال کړو. داسې کار وکړو چې د موږ فیسبوک په موبایل کې پروت لا نه پروت، خو د موږ آی ډي چې کومه ده هغه د یوټیوب نه ورکه سي. داسې ورکه سي چې مثال بل یو د تا آی ډي سرچ کړي، یعنې که زه غواړم چې د ما آی ډي له یوټیوب نه ورکه کړمه او بل څوک د ما نوم سرچ کړي افضل خان، نو دلته به د ما آی ډي نه راوړي، نو به د ما عکسونه راوړي، نو به د ما پوسټونه راوړي، بلکې داسې به وي چې د ما په یوټیوب کې په فیسبوک کې بالکل آی ډي ونه. نو نوم په دغه ویډیو کې تاسو دغه درښیم چې تاسو څرنګه د خپل فیسبوک کومه آی ډي چې د هغه د فیسبوک نه ورکه کړي. له فیسبوک نه به داسې ورکوئ چې مثال که تاسو غواړئ چې په یو وخت کې بیرته را پیدا کړئ، بیرته یې راولئ، بیرته یې حاصله کړئ، بیرته ترلاسه کړئ، نو هغه بیرته هم کیدای شي. داسې نه ده چې مثال تاسو یې ویډیو نه آی ډي ډیلیټ کړه، لا مې ډي اکټیویټ کړه، د هغه بعد تاسو بیرته نشئ ترلاسه کولی. داسې طریقه به درښیم چې مثال تاسو به هغه آی ډي چې کومه ده هغه به ډي اکټیویټ کړئ، ختمه به یې کړئ. خو که په راتلونکي وخت کې بیا یو تاسو وخت ورڅ خپل آی ډي بیرته وګورم، نو هغه آی ډي بیا تاسو بیرته ترلاسه کولی شئ. نو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، په دغه ویډیو کې دغه درښیم چې تاسو څرنګه خپل د فیسبوک آی ډي ډیلیټ کړئ، یعنی ډي اکټیویټ یې کړئ او تاسو به خپل فیسبوک آی ډي په راتلونکي وخت کې نه وچلوئ. خو که بیا تاسو په یو وخت وغواړئ چې وچلوئ، نو بیا تاسو بیرته چلولی هم شئ. د هغه لپاره موږ دلته ولاړ شو خپل فیسبوک ته. کله چې موږ فیسبوک ته ولاړ شو، د هغه بعد به دلته به په دغه درې خطو باندې کلیک کړو، کوم اپشن چې راځي په دغه باندې موږ کلیک وکړو او دلته لاندې یو اپشن راځي چې سیټینګ اینډ پریوایسي په نامه باندې ده. په سیټینګ اینډ پریوایسي باندې چې کله موږ کلیک وکړو، نو د هغه بعد بیا یو اپشن راځي چې هغه ده د سیټینګ. د هغه بعد موږ په سیټینګ باندې کلیک وکړو. کله چې موږ دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړو، نو دلته موږ ته ډېر اپشن راځي چې هغه د موږ د فیسبوک ټول معلومات دلته موږ ته راکوي، که هغه د سکیورټي، که لینګویج وي، که پیمنټ وي او که پرسنل انفارمیشن وي. دلته به تاسو په پرسنل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ او کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ، دلته یو اپشن راځي مینیج اکاونټ. نو دا خو لیکلي دی یو اپشن ده، په دغه باندې موږ کلیک وکړو، صحیح ده. خو د دغه مطلب څه شی ده، د دغه فایده څه شی ده، د هغه به دلته تاسو ته دروښیم. که تاسو په دغه اپشن کلیک وکړئ، نو د تاسې آی ډي چې کومه ده هغه به ډي اکټیویټ، صحیح ده، دا لیکلی دی ډي اکټیویټ، ډي اکټیویشن. ډي اکټیویټ کله د موږ آی ډي سي، نو د موږ آی ډي چې کومه ده هغه به د موږ د فیسبوک نه آی ډي ختمه سي. ختمه به داسې سي چې مثال داسې به نه وي چې ډیلیټ به سي، بیا به بیخي موږ ترلاسه نه کړو، داسې نه ده. د موږ آی ډي به ډي اکټیویټ سي د یو وخت لپاره، کوم وخت چې موږ بیرته وغواړو چې موږ دغه آی ډي خلاصه کړو، صحیح ده. موږ به په دغه ډي اکټیویټیشن باندې کلیک وکړو او دلته لیکلي لاندې ډي اکټیویټ، صحیح ده. نو کله چې موږ په ډي اکټیویټ باندې کلیک وکړو، نو د موږ آی ډي چې کومه ده هغه به ډي اکټیویټ سي، صحیح ده. او دلته به راواړوي ډي اکټیویټ. کله چې موږ خپله آی ډي ډي اکټیویټ کوو، نو دلته به موږ خپل پاسورډ ضرور او خامخا ورچوو. که موږ پاسورډ نه ور واچوو، نو د موږ آی ډي نه ډي اکټیویټ کیږي. دلته به موږ خپل پاسورډ ور واچوو، صحیح ده. دلته به زه خپل پاسورډ ور واچوم او کانټینیو باندې به یې کلیک کړم. دلته اوس لیکلی دی
Are you sure you want to deactivate your account? Deactivating your account will disable your profile and remove your name and photos from most things you have shared on Facebook. Some information may still be visible to others, such as your name and your friends list and message you sent. د دغه د کوم خط لیکلی د دغه مطلب دغه د مثال آیا تاسو غواړئ خپل اکاونټ ډیاکټیویټ کړئ یا که تاسو خپل اکاونټ ډیاکټیویټ کړئ نو تاسو نوم د تاسو عکسونه د تاسو پوسټونه کوم چې تاسو په فیسبوک کې پوسټ کړي شیر کړي مې دي هغه ټول به ړنګ سي دلته اوپشن یې درکړی دی چې ته ولې خپل اکاونټ ډیاکټیویټ کوې په یو اوپشن باندې تاسو کلیک وکړئ او خپل چې هغه څه د کوم اکاونټ څه ده هغه به ډیاکټیویټ سي او کته به په ډیاکټیویټ اوپشن باندې کلیک وکړئ نو ګرانو ملګرو کوم ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو نه نورو ملګرو سره هم شیر کړئ د الله په امان